خپل مې په نوکونو زیګر وتره شو او لاړمه خپل مې په نوکونو زیګر وتره شو او لاړمه ځان مې د ارمان په هنجر وتره شو او لاړمه السلام علیکم ملګرو نقیب یوسفزی یم په دغه هیله په دغه امید چې روغ جوړ به ملګرو په روښانه ستورو کې راسره نن بل ستوری ملګری دی زاهد صاحب راځم به د هغوی طرف ته چې د هغوی نه تاسو له کلامونه هم ریکارډ کوم د هغوی نه به د هغوی د ژوند پوښتنه هم کوم زاهد صاحب ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ چې موږ له دې وخت راکړو دغه پروګرام لپاره نقیب یوسفزی ستاسو ډېره مننه ستاسو ډېره شکریه چې موږ له مې په دې مسافرۍ ژوند کې په دې ګرمۍ کې وخت راوایستو موږ سره مرکه ریکارډ کوئ دا ډېره د خوښۍ خبره ده ځکه چې موجوده دور که وګورئ ډېر د کړاو نه ډک دی پښتون کام د ډېرو ستونزو سره مخ دی او په دې ککړیجن ماحول کې تاسو ګرځئ دیره په دیره یا کوڅه په کوڅه پښتانه چې کوم ملګري دي شاعران دي د هغې نه مرکې ریکارډ کوئ د هغې په هکله د هغه د ژوند تپوسونه کوئ دا ډېره ښه خبره ده ستاسو د روښانه ستوري چې کوم پیج دی د دې هم مننه کوو چې موږ ته مې وخت راکړو او وخت مې راوایستلو ډېره زیاته مننه زاهد صاحب خوشحاله اوسئ زاهد صاحب که دغه ملګرو سره خپله پېژنګلو شریکه کړئ لنډه شه بالکل زما زاهد الله نوم دی زاهد تخلص کوم د خیبر پښتونخوا بنو ضلع سره تعلق ساتم بنو کې داود شاه چې کومه علاقه ده د هغې استوګن یم هلته خپل ژوند کوو او زما ایف تعلیم دی کوالیفیکیشن بس سیمپل ایف مې کړې ده او بس دغه د سفر زندگی ده راوتي او خپله زندگی اوس فلحال په سفر کې تېروم ډېره مننه زاهد صاحب شاعري د څومره وخت نه کوئ شاعري تقریبا 2007 2006 2005 لکه 2005 نه مونږ تقریبا سټارټ اخیستی دی او شعر و شاعري کوو تر اوسه کتاب ته خو اراده فلحال لروم نه او نه هم لرو کوشش کوو چې کتاب چاپ شي خو هغه داسې کتاب چې هغه یو معیار لري اوس ډېر ملګري لګیا دي ډېر خلک ښه خبره ده چې خلک خپل کتاب چاپ کوي خپله شاعري محفوظه وساتي خو موږ ته پکار ده چې داسې شاعري مخې ته راوړو داسې انتخاب وکړو چې هغې نه څوک څه زده کړي د هغې معیار پوره وي نن سبا که وګورئ د موجوده چې کوم حالات روان دي فیسبوک دور چې کوم روان دی کومه شاعري روانه ده اکثر ملګري ډېره بیړه کوي خو موږ دا کوشش کوو چې بیړه ونه شي او یو ښه کتاب چاپ شي او ښه شاعري پکار هم د دغه شاعرانو ده چې هغه لیکلو کې چې هغه به معیار باندې پوره وي بالکل ډېره زیاته مننه زاهد صاحب که خبرې به کمې وکړو د خوښۍ او کلام بالکل بس کلام خو زه خپل دا کوشش کوم چې شاعري وکړم خو ښه شاعري وکړم به هر حال لکه ستاسو چې کوم امید دی مونږ کوشش کوو چې د هغې مطابق شاعري ملګرو سره واورو خو دا څو شعرونه اول در سره شریکوم چې خپل مې په نوکونو زیګر وتره شو او لاړمه خپل مې په نوکونو زیګر وتره شو او لاړمه ځان مې د ارمان په هنجر وتره شو او لاړمه مننه خپل مې په نوکونو زیګر وتره شو او لاړمه ځان مې د ارمان په خنجر وتره شو او لاړمه مننه شکریه ما د هر یو شعر په تصور کې ته سنبال کړلی ما د هر یو شعر په تصور کې ته سنبال کړلی ستا په مخ مې هر یو نظر اتره شو او لاړمه مننه شکریه ما د هر یو شعر په تصور کې ته سنبال کړلی ځان ما د هر یو شعر په تصور کې ته سنبال کړلی ستا په مخ مې هر یو نظر اتره شو او لاړمه او شعر دی چې سر مې د یو ښکلي په سینه کې غلی کېښودو سر مې د یو ښکلي په سینه کې غلی کېښودو کاڼې د غضب مې په سر اتره شو او لاړمه سر مې د یو ښکلي په سینه کې غلی کېښودو کاڼې د غضب مې په سر
اتره شو او لاړمه او شعر دی چې سمنه چې زومه ډډا په دغه کام باندې سمنه چې زومه ډډا په دغه کام باندې هسې مې د شګو کمر اتره شو او لاړمه مننه سمنه چې زومه ډډا په دغه کام باندې هسې مې د شګو کمر اتره شو او لاړمه او ما غوښتل زاهده چې پښتو له هر څه غوره شي ما غوښتل زاهده چې پښتو له هر څه غوره شي ځکه مې هر شعر په هنر اتره شو او لاړمه مننه ما غوښتل زاهده چې پښتو له هر څه غوره شي ځکه مې هر شعر په هنر اتره شو او لاړمه کنم کوي سړی غواړي چې یو رومانټیک شاعري وکړي رومانس موجوده دور ډېر ککړچن روان دی او ډېر پښتون سره ظلم لګیا دی کېږي ورځ تر ورځ نو د هغې په تصور کې ما هم د څو شعرونه ولیکل چې زه ځان څنګه آزاد کړم انتشار لګېدلی زه ځان څنګه آزاد کړم انتشار لګېدلی په ما پسې طلا ده د سرکار لګېدلی مننه زه ځان څنګه آزاد کړم انتشار لګېدلی په ما پسې طلا ده د سرکار لګېدلی او موقع نه راکوي چې زه هم حال د زړه بیان کړم موقع نه راکوي چې زه هم حال د زړه بیان کړم په داسې یو تندي باندې دستار لګېدلی مننه موقع نه راکوي چې زه هم حال د زړه بیان کړم په داسې یو تندي باندې دستار لګېدلی او ګرام نه دي لوی هجوم که احتجاج ته راوتلی ګرام نه دي لوی هجوم که احتجاج ته راوتلی اور بیرته بیا د زړونو په بازار لګېدلی ګرام نه دي لوی هجوم که احتجاج ته راوتلی اور بیرته بیا د زړونو په بازار لګېدلی او شعر دی چې مقطع شعر یې دی چې د لوړو کتابونو هېڅ قیمت نشته زاهده د لوړو کتابونو هېڅ قیمت نشته زاهده د لویو کتابونو سیمینار لګېدلی مننه د لوړو کتابونو هېڅ قیمت نشته زاهده د لویو کتابونو سیمینار لګېدلی زه چې خوراک د دې سوګند یمه زه څه وکړم زه چې خوراک د دې سوګند یمه زه څه وکړم په سرکاري تله کې بند یمه زه څه وکړم زه چې خوراک د دې سوګند یمه زه څه وکړم په سرکاري تله کې بند یمه زه څه وکړم مننه او چې ستا په زخم باندې بد لګم د رب خوښه ده چې ستا په زخم باندې بد لګم د رب خوښه ده چې ستا په خوله د زهرو خوند یمه زه څه وکړم مننه چې ستا په زخم باندې بد لګم د رب خوښه ده چې ستا په خوله د زهرو خوند یمه زه څه وکړم او اور د بارودو وروم او کار د ډال هم کوم اور د بارودو وروم او کار د ډال هم کوم چې د فولادو کمربند یمه زه څه وکړم اور د بارودو وروم او کار د ډال هم کوم اور د بارودو وروم او کار د ډال هم کوم چې د فولادو کمربند یمه زه څه وکړم مننه او د دومره ډېرې جدایۍ نه پس مې مه ګرموئ د دومره ډېرې جدایۍ نه پس مې مه ګرموئ چې د شوې په مړوند یمه زه څه وکړم مننه د دومره ډېرې جدایۍ نه پس مې مه ګرموئ چې د شوې په مړوند یمه زه څه وکړم او ځکه د لار هم یم خوشبو خو یې را درومي که نه ځکه د لار هم یم خوشبو خو یې را درومي که نه نو چې د بر سره پیوند یم زه څه وکړم مننه ځکه د لار هم یم خوشبو خو یې را درومي که نه نو چې د بر سره پیوند یم زه څه وکړم مطلب دا چې په مخ ته ولې زور د پریشانۍ دی جانانه په مخ ته ولې زور د پریشانۍ دی جانانه هیست خو علامت د زندګۍ دی جانانه مننه په مخ ته ولې زور د پریشانۍ دی جانانه هیست خو علامت د زندګۍ دی جانانه او چې مونږ علمبرداره یو د مینې د مکتب چې مونږ علمبرداره یو د مینې د مکتب په دې جرم پم مونږ ته د نړۍ دی جانانه مننه چې مونږ علمبرداره یو د مینې د مکتب په دې جرم
پام مونږ ته د نړۍ د ای جانانه او زه څه وکړم چې نشم درنه سترګې اړولی زه څه وکړم چې نشم درنه سترګې اړولی چې اور راپورې شوې دا ځوانۍ د ای جانانه مننه زه څه وکړم چې نشم درنه سترګې اړولی چې اور راپورې شوې د ځوانۍ د ای جانانه او دې شعر ته توجه غواړم چې دا خلک په مثال لکه اوبه لکه هوا دي دا خلک په مثال لکه اوبه لکه هوا دي زمونږ خو مثال د یوې کشتۍ دی جانانه مننه دا خلک په مثال لکه اوبه لکه هوا دي زمونږ خو مثال د یوې کشتۍ دی ای جانانه او فضا چې چغې چغې اوښکې راورېږي فضا چې چغې چغې اوښکې راورېږي بیا چا راوړې شور د مایوسۍ دی جانانه مننه فضا چې چغې چغې اوښکې راورېږي بیا چا راوړې شور د مایوسۍ دی جانانه او ما مه ګرموه زه درتللی نشم ډېر یم لرې ما مه ګرموه زه درتللی نشم ډېر یم لرې نیولی هر سړی په بېوسۍ دی جانانه مننه ما مه ګرموه زه درتللی نشم ډېر یم لرې نیولی هر سړی په بېوسۍ دی جانانه او شعر دی چې په تخت خو فقط هغه سړی ناست دی او خندا کړي په تخت خو فقط هغه سړی ناست او خندا کړي چې څوک درته راغلی په ډلۍ دی جانانه مننه په تخت خو فقط هغه سړی ناست او خندا کړي چې څوک درته راغلی په ډلۍ دی جانانه او مکتې شعر دا چې تپوس له زاهد وکړه هغه نشي روغېدلی تپوس له زاهد وکړه هغه نشي روغېدلی چې لګي څوک د سترګو په ګولۍ دی جانانه تپوس له زاهد وکړه هغه نشي روغېدلی چې لګي څوک د سترګو په ګولۍ دی جانانه ډېره زیاته مننه ملګرو هر څه ته چې ښاد آباد بریالي اوسئ د بل ملګري پورې مونږ له اجازت راکړئ